ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې لنډ تازه او مهمو خبرونو ته. جاپان د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن د جاپان پلازمینې ټوکیو په صنوبر ماڼۍ کې د هغه هېواد د نوي امپراتور ناروهیتو د تاجګذارۍ په مراسمو کې ګډون وکړ. په دې مراسمو کې د جمهور رئیس سربیره له 180 څخه د زیاتو هېوادونو مشرانو استازو هم حضور درلود. امپراتور ناروهیتو او مېرمنې د جاپان په دودیز لباس کې د تاجګذارۍ په مراسمو کې را څرګند شول. د جاپان نوي امپراتور یوه توره او زیورات چې د هغه هېواد د امپراتوري ځواک ښیي ترلاسه کړل او رسماً د هغه هېواد د نوي امپراتور په توګه کار پیل کړ. کاناډا د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د جسټن ټروډو په رهبرۍ د کاناډا د لیبرال ګوند د بریالیتوب او بیا ځلې د کاناډا د لومړي وزیر په توګه د هغه د ټاکل کېدو له امله د افغانستان د دولت او خلکو په استازولۍ مبارکي وویله او ښاغلي ټروډو ته یې په چارو کې د بریالیتوب هیله وکړه. کندهار د کندهار په سپین بولدک کې د ډیورنډ کرښې سره د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته شوې ده چې 18 وسلوالو او پاکستاني ملیشو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د کندهار امنیتي چارواکو په وینا چې په سپین بولدک کې پاکستاني ملیشو او وسلوالو طالبانو په ګډه په افغان ځواکونو برید کړی چې په ځوابي برید کې 18 وسلوالو او پاکستاني ملیشو ته مرګ ژوبله اوښتې. ټاکنو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې ټیم هغه اداره کړه چې ګواکې امنیتي ځواکونو د ډیجیټل دستګاه قلفونه مات کړي او په حساسو موادو کې لاسوهنه کړې. او بل خوندور خبر دا دی چې د 500 هېوادونو په خوراکي خوړو کې د افغانستان بولاني د خلکو زړونه ګټلي او همداراز اول مقام یې ترلاسه کړی دی. د معلوماتو له مخې د امریکایي CNN رسنۍ په وروستیو کې د 500 هېوادونو د خوړو په اړه یو راپور خپور کړی چې په ټولو کې لومړی مقام د افغانستان بولانو ترلاسه کړی دی. دا و د دې مهال لنډ تازه او مهم خبرونه. د تازه خبرونو او نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په پلي او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.